تاسو خدای دپاره ډېر خاص یې ځکه چې تاسو مسلمان یې او تاسو د نبي صلی الله علیه وسلم امت نه یې. تاسو لږ وګورئ چې دنیا کې دې وخت څه کیږي. تاسو نه دی لیدلی چې زموږ د مسلمانانو سره څه کیږي او د اسلام سره څه کیږي. نو موږ ته پکار دی چې موږ ویښ شو او ووینو چې اسلام سره څه کیږي او د زموږ ذمہواري څه جوړیږي. کله چې تاسو څه بل مذهب ته وګورئ یا څه بل فرقې یا د بل سیسټم ته وګورئ نو تاسو ته احساس وشي که هغوی باندې به داسې حمله کېدله چې څنګه اسلام باندې کیږي نو قسم دی هغوی به کلني خلاص شوي به وو. ډېر اول به ختم شوي وو. خو اسلام ته وګورئ چې هغه اوس هم شته او همیشه به وي او نور هم مخکې به ځي. او تاسو یو مسلمان یې نو الله انتظار کوي او هغې ټولې فرشتې انتظار کوي او د ټول امت انتظار کوي چې کله به تاسو پاسئ او الله ته به بیرته راځئ. نو پاسئ او الله عبادت بیا نه شروع کړئ. او که تاسو د الله عبادت اول نه کوئ نو د خپل زړه نه تکبر وباسئ. لا موږ ته ډېر کار کول دی. والله چې موږ په دې باندې به لږ هم ایمان لرو چې الله به ستاسو لپاره د غرونو به خپل ځای نه وخوځوي. ځکه چې دا خو هغه الله دی چې چا موسی علیه السلام دپاره اوبو کې تېرېدو لار جوړه کړې وه، چې چا نبي صلی الله علیه وسلم دپاره سپوږمۍ منځ نه نیمه کړې وه. دا هغه الله دی چې چا عمر بن خطاب دپاره ځمکې نه ودرو چې کله هغې کې زلزله راغلې وه. او دا هغه الله دی چې چا عیسی علیه السلام ته معجزه ورکړې وه چې هغوی به خپل لاسونو سره د مړو له به ژوند ورکو. دا هغه الله دی چې چا نیل کې بیا نه اوبه پیدا کړې او بیا نه یو ځل هلته اوبه تېرې کړې. نو دا هغه الله دی چې کوم ستاسو د یو دوا ته انتظار کې دی. نو موږ ته څه کول دي؟ موږ ته حضرت عیسی علیه السلام شان جوړېدل دي، د موسی علیه السلام په شان جوړېدل دي او د نبی صلی الله علیه وسلم په شان جوړېدل دي. ځکه چې الله هغوی دپاره څومره څه کړي وو او که موږ هغوی په شان جوړ شو نو سوچ وکړئ چې الله به موږ دپاره څه وکړي.